السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست کړئ په خیر شوخ به از وخت نه ځکه کوم چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مچ سره خاصه د مایکروبیولوژي سره راخصه دي سیده برانچ دی هغه د بکټریالوژي دی سیده نو د چش په نامه مرخصه کوم ټیسټ دی هغه ته وایي کې لیپټوسپایروسیس آی جی ام او آی جی جی ټیسټ سیده نو په دې بجې زه ټول صد خلاص کوم چې دا چش دی چش نه دی خو لیکن ویډیو به ته در اخره پر ګوري او ټیم به پیدا کوي به سره په خلاصي کنه نه سر نه خلاصي راو کوم رغونه و یا کوم یو بل داسې مس پشکوسو لغات سم نو هغه به تخپلم سم وایسته سیده ادي چې مخته leptospirosis is a blood infection caused by the bacteria leptospirea that can infect human dogs rodents and many others wild and domesticated animals نو دی وایي چې دا کوم چې دی دا leptospirosis چې دی دا یو ناجوړي ده سیده دا یو انفیکشن دی زموږ د وینې یو انفیکشن دی یو میکروب دی د چې سره چې موږ ته یو بکټریا ده چې هغه ته وایي کېږي leptospirea په نامه باندې نو دا کوم حیوانانو ته لګیږي لکه هیومنز یعنی انسانان سپي او موږکانو ته لګیږي یا داسې نور حیوانان چې په کور کې تا ساتلي یا غواشي حیوانان چې په هغو کې داسته یعنی نو دې ته زونوټیک ډیزیز هم وایي کېږي یعنی حیواني ناجوړې سیده ازي یو جمله به بله درته وایم بیا به ځو مخته په دې سبجیکټ باندې به دغه کوو د بکټریا ار spread to humans through animals urine or feces or water or soils contaminated with animal urine and feces coming into the contact with the eyes, mouth, nose, breath and the skins. نو دی وایي چې دا بکټریا انسانانو ته څنګه راځي یعنی موږ انسانانو ته دا څنګه راځي نو دی وایي دا کله دا بکټریا چې د انسانانو ته هغه وخت راځي چې کله یو حیوان مثال یو سپی په دې ناجوړي اخته وي نو د هغه بولې په اوبو ته ولاړ سي یا دا غول چې دی اوبو ته ولاړ سي یا خاورو یا په خاورو کې هغه غول پراته یا اوبه یا غول یا غټې بولې کم ادراج ورته وایي یا کوچنۍ بولې چې نو په دې یا نور داسې اوبه یا په خاورو کې دا بکټریا پراته وي نو کله چې موږ د دې سره کانټیکټ وشي یعنی موږ د ده سره اړیکه ولګېږي یعنی د سترګو په لارې هم ځي د خولې په لارې هم ځي د پزې په لارې هم ځي یا هغه ځای یو خوږ مړ چې زموږ یو لاس پښه یو داسې ځای چې خوږ په هغه لاره هم دا ځي زموږ جسم ته نو په داسې طریقه باندې زموږ جسم ته ځي سپو ته هم په دغه طریقه لګېږي سپو یا یو بل حیوان هر حیوان چې هغه چې دی په داسې طریقه باندې ځي اوس ګوره که یو حیوان په دې لګېدلی وي په دې بکټریا باندې نو دا چې هغه کله یا بولې وکړي یو ځای یا خوراک وکړي یا یو موږک یا یو بل شی یې په مثال دغه بولې یا غټې بولې په یو شي کې پرتې وي چې ته ورسې د هغه سره هغه ته وخورې یا په پزه کې دې وموښلي یا دې په یو ځای زخم یې په هغه ځای وموښلي یا سپی یا حیوان یا موږک یې د هغه سره ځي اوس ګوره په دغه عکس کې به زه تا ته ښکاره کوم داسې یو سرکل روان دی بیا یو حیوان په یو ځای کې بولې وکړي هغه بولې شي سپی وچښي د هغه سپي سره موږ یو تعلقات وساتو د هغه تعلقات مطلب دا دی چې په کور کې وساتو هغه دا یو بول وکړي د هغه بولو څخه موږ ته راځي سیده نو په داسې طریقه باندې دا سره راوړي سیده او دا مریضي چې دا تقریبا په یوه یا د 2 هفتو په مابینځ کې خپل ځان ښکاره کوي سیده او د دې مریضي ته وایي کېږي لیپټوسپیروسیز لیپټوسپیریا چې دا هغه بکټریاسوسیز مطلب ناجوړي سیده راځئ چې مخته ځو دا کوم ارګن انفیکټ کوي یعنی افیکټ کوي په کوم زموږ په جسم کې کوم اوضاع کوم دغه د ډېر متاثره کوي هغه بلیډینګ فرام دی لنګز راځي یعنی زموږ کوم شږی چې په دې کې د وینې راځي کوم شږی چې هغه هلته دونه سره خراب شي چې زموږ د خولې وینې کس راځي کډني فیلر کېدای شي اور مننجایټس کېدای شي مننجایټس خبره پله په یاد وساته دا درې شیان پله په یاد وساته کډني برانډ لنګ لیور دا شیان خرابوي یعنی شږی پښتورګي دماغ نور داسې شیان چې هغه خرابوي اوس راځو مننجایټس په لغات باندې زه سره خلاصوم مننجایټس یو داسې ناجوړي ده چې زموږ په دماغ کې د یو بکټریا یو وایرس د یو شي سره انفیکشن واخلي یعنی میکروب واخلي زموږ په دماغ کې یو بکټریا گروت وکړي هغه کوم ځای کې دا د کوم چې د سر هډوکی دی او د دماغ په مابینځ کې چې کوم لاین چې دی یا لاره ده دې ته مننجایټس وایي کېږي یعنی په دغه ځای کې گروت پیدا کول دی شي
یعنې ژوندي موجودات یو شی ګروت پیدا کول یا ناجوړي پیدا کول دا ځای ته هغه ته ویل کېږي مننجایټس ناجوړي سیده دا شیان باید وساته مخکې د خپله سر په خلاصېږي سید راځئ چې اوس ګورو ساینس آف ټم به د دې څه شي یعنې موږ به د دې علامات موږ ته څنګه معلومیږي چې یار دا زموږ په جسم کې دا بکټریا شته یا موږ د دې بکټریا ته اشاره کوي علامات به څه شي یو راځي اکیوټ فیز یعنې دم په دم چې کوم علامات یو یې امیون فیز اول اکیوټ ته تمام بیا امیون ته ځو نو اکیوټ کې اول راځي فیور ته بدې بدې هیډیچ سر درد به لري یا ښه بل دی د کنجکټیول اور جوینټس به یعنې ژړ ژړی به یا به د سترګې داسې تکې ژیړې شي د سترګې به دا رقم وي کله وینه چې پکې کېده دا عکسونه ښکاره کوم یو داسې په دا سترګې کې به داسې ژړی رقم پیدا شي سیده کف یعنې ټوخي به ورسره اور ابډومینل پین به یې یعنې په نس کې به درد یې ومیټینګ خوا به ګرځي پنکرایټس به یې یعنې پنکریاس چې کوم مسله یې په هغه کې به د کوم پنکریاس ارګن چې دی په هغه کې به ناجوړي پیدا کېږي اور یو بل دی هغه کولو سیسټایټس په نامه باندې کوم دی دا یو داسې ناجوړي ده چې موږ کوم ګل بلیډر چې دی یو ترخې چې دی ترخې کوڅوڼې چې ورته کېږي نو په هغې کې دا پړسوب پیدا کېدل انفلومیشن پیدا کېدل یعنې پړسېدل پیدا کېدل یو دا رقم ناجوړي موږ سره پیښ شي ډاریا د نس عملونه موږ سره پیښ شي مسلز پین به یعنې زموږ کوم نساجونه دا به ډېر بد درد کوي او سکین ریش په سکین پر ستوني په د کوم پوستکي چې دی پر پوستکو باندې به دانې راوخېږي دا چې دی دا د اکیوټ فیز شو او کوم لغات چې ما سپیلینګ سم کړی نه وي پرونانسیشن هغه هلته عکس کې زه ښکاره کوم سیده نو دا چې دی اکیوټ فیز یعنې دم په دمه دا ناجوړي موږ سره پیښېږي یو دی امیون فیز امیون فیز کې چې راځي هغه اولاري مننجایټس دی مننجایټس ما تاته وویل چې څه شی دی لنګز بلیډینګ به یعنې د ښځې چې کوم دی زموږ ښځې د دې څه به وینه را روانې سي ده او مایوکایوډس به یعنې د زړه کوم نساجونه چې دي په هغو کې به پړسوب پیدا کېدل یا د زړه ناجوړۍ به پیدا کېدل لیور فیلر کېدای شي یعنې انپ کار پرېږدي په دې کې سټمک بلیډینګ کېدای شي د معدې څخه وینه راتلل او کډني فیلر یعنې پښتورګي کار پرېږدول یا میلنا په نامه باندې یو ناجوړي ده دې ته ویل کېږي بلیک سټول یعنې زموږ کوم غټې بولې چې دي دا په تور رنګ راځي یعنې په وینه پکښې کې زه په داسې کې هم ښکاره کوم دا د وینې پکښې کې د وینې په ذریعه باندې دا زموږ کوم بولې چې دا تکې تورې روانې سي ده او بروسیز په نامه باندې یا بروسیز په نامه باندې کوم دی جسم به دا زخمي پښې به دانې دانو په دا ټولو ځایو باندې به داسې یې کله نه چا چې پرې کړی یا زخم دننه دغسې یا که دا ډېر سویر ته ورسېږي نو هغه پلمونري هیموریج کېدای شي سي د سینډروم نو دا رقم دا ناجوړیانې موږ سره پیښېږي یا په دا ساینس آف ټم باندې موږ دی معلوموای شي چې یاره موږ په جسم کې د دې بکټریا علامات کېدای شي په دا کس کې به هم وینې ټول عکسونه زور سره کوم نو دا علامات موږ سره کېدلی شي ښه اوس د دې ټیسټ طریقه به موږ څنګه معلوموو سیده د دې ټیسټ میتھډ چې دی یو دی ډارک فیلډ مایکروسکوپي میتھډ ورته وایي هغه داسې دی لکه الکترون مایکروسکوپ چې ته استعمالوي سیده دا ډارک فیلډ دی په تور شپه کې داسې دی معلوموي په دې باندې زه بیا ویډیو جوړوم چې دا ډارک فیلډ مایکروسکوپي څه مطلب دی سیده خالي فاید وساته یو دا رقم میتھډ کېږي یو بلډ یا سټول یا یورین کلچر یعنې یا په وینه کې یا په غټ بولې کې یا په بولې کې چې کوم ته د دې کلچر وکړي په دا طریقه هم ته پیدا کوای شي دا ټیسټ سیده او یا ډي ان اے پی سی آر میتھډ چې وکړي یعنې د کوم پی سی آر میتھډ دی په دا طریقه هم ته معلوموای شي یا ټیسټینګ بلډ فور د انټي باډیز اگینسټ د بکټریا یعنې دوی وایي چې کله ته د بکټریا خلاف چې کوم انټي باډیز جوړ شوي دي هغه هم ته پیدا کوای شي لکه هغه په څنګه طریقه باندې پیدا کولی شي چې کوم الیزا میتھډ باندې پیدا کوای شي الیزا میتھډ چې دی هغه کټان حساب راځي ماشین د روکو کېږي پر الیزا باندې ما ډېر ویډیو جوړ کړی دی سیده نو او یو دی آی سی ټي میتھډ آی سی ټي چې دی کوم کټان ته دی واچوي که آی جي جي که آی جي جي یعنې زړه انټي باډیز درلود خو هغه آی جي جي پازیټیو راځي که نوې انټي باډیز د جوړه شوې نو هغه آی جي ایم جوړیږي نو دا رقم حساب باندې هغه آی جي ایم او آی جي جي پازیټیو نیګیټیو تور کولی شي په داسې طریقه باندې د ټیسټ کېږي او دا طریقه ده او بیا انشاءالله مخته بیا زه کوشش کوم چې ډارک فیلډ باندې یوه ویډیو درسره جوړه کړم سیده نور کوم داسې غټ مشکلات په دې کې نشته کوم ویډیو خوښ شوي درسره شیر کوي کوشش کوي چې یو بل ته فایده ورسوي او کوم ځای کې چې ما غلط کړی هغه رپیډوي دوه مره خپله سر په خلاصي